تا به ډېر لیدلي وي چې خلک ځان د نورو سره پرتله کوي. هغه ډېر څه لري، زه څه نه لرم. هغه کامیابه شو، زه پاتې شو. خو پوهه شه حقیقت کې مقابله د بل چا سره نه ده، بلکې د پرون او خپل ځان سره ده. ته د دې لپاره نه یې پیدا شوی چې د پلاني په څېر واوسې. ته د دې لپاره پیدا شوی چې خپل بشپړ استعداد ښکاره کړې. که ته نن یو ګام مخکې لاړې نو بس ته بریالی یې. که نن لږ هوې د پرون نه نو دا دی حقیقي پرمختګ. د خلکو سره نه، د خپل نفس سره مقابله وکړه او بیا وګوره چې څنګه ورځ تر بلې بدلیږي. د خپل ځان سره مقابله وکړه، ځکه حقیقي بریا دلته ده.